السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسې به راتاره روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواري یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته دغه طریقه در وښیم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو چې خپل پر موبایل کې ایډز یا اعلانات بند کړو. چې کله موږ او تاسو دوستانو دغه پاس مثلا دا راکش کړو دغه مینو ته موږ او تاسې راشو، دلته چې دی ډېر زیات اعلانات درومي. دغه اعلانات یا ډېر زیات خو فاحشه او ناوړه وي او یا هم ځینې ساز اعلانات وي، ځینې ډېر زیات خرابه اعلانات درومي. په دې ځای کې ډېر زیات اعلانات درومي. تاسو ته به ښکاره تاسو که موبایل کې دغه سیټینګ نه وي کړی نو تاسو ته به ډېر زیات اعلانات راځي. نو څنګه کولی شو دغه اعلانات یا ایډز چې دی دا بالکل موږ تاسې په خپل موبایل کې بند کړو، بیا به هیڅکله هم موږ ته دغه اعلانات نه راځي. خو د هر څه نه مخکې په خورا درنښت یوه هیله در څخه لرم که چیرته تاسو زما په چینل کې نوي یاستئ او تاسو ورڅخه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو په سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک وکړئ. په دې سره به زما هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. نو رادرومه ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو ایډز یا اعلانات چې موږ ستاسو په موبایل کې ایډز یا اعلان رادرومي هغه بند کړو. نو د دې لپاره به تاسې لومړی کروم بروزر خلاص کړئ. چې کله کروم بروزر خلاص کړئ په دې کونج کې په درې ټکي نشانې چې تاسو ته ښکاري په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. دغه نشانې تاسو ته ښکاري په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ، یا به سوټ ډاونلوډ نشان غوندې وي یا به درې ټکي وي. چې کله په دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسې ته لاندې په یخ کې دویم شن راوځي سیټینګز، په دې سیټینګز باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې په دې باندې چې کله کلیک وکړو بیا به تاسې لاندې راشئ او دلته لیکلي دي چې سیټ سیټینګز دغه اپشن وینئ دوستانو، په دې ځای کې لیکل شوي دي، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو دلته دویم اپشن کې راوځي کوکیز، ګورئ دغه کوکیز راوځي کوکیز په نامه، نو دلته به تاسې دا اپشن انتخاب کړئ. چې کله هم دا انتخاب کړو دوستانو ستاسې سره دغه اپشن چې دی دا چې تاسو ته ښکاري دا په لومړي سر کې دا اپشن چې دی تاسې سره آن وي او نو چې کله تاسو غواړئ چې ستاسې اعلانات بند کړئ نو دا به آف کړئ. اوس ما سره آف دی. نو چې کله هم دا آف کړه له هغې نه وروسته به تاسې لاندې راشئ او دلته په لیکل شوي دي نوټیفیکیشن، ګوره دلته لیکل شوي دي نوټیفیکیشن بلاک، ما بلاک کړی دی نوټیفیکیشن. نو دلته په دې باندې تاسې کلیک وکړئ او دلته چې کوم پاس سایډ دی دلته دغه کونج کې نشان چې ښکاري دا ټیک مار علامه ده تاسو به په دې باندې دا به آف کړئ چې له تاسو سره به دا هم آف شي او بالکل تاسو ته به اعلانات نه راځي. له هغې نه وروسته لاندې یو بل اپشن تاسو ته ښکاري ایډز دی یا ایډز په نامه اپشن دی، دغه ایډز په نامه اپشن دی، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو دلته به دوستانو تاسو سره دغه اپشن آن وي نو تاسې دا آف کړئ. چې کله هم دا آف کړو نو هغې نه وروسته به تاسو ته هیڅ کوم اعلان او ایډز نه راځي. نو په دې هیله چې ویډیو مو را سره خوښه شوې وي.